چې کله د عالم مثال الله پاک د سپي سره ورکړی دی ولې ورکړی دی ځکه سپي کې یو دغه د سپي کار لیونی شي کنه هغه ول خپل بالدار خوري ځکه هغه ورسره نږدې خپل بالدار مې راګرځي نو عالم کوم دا کار دی چې عالم چې کله ګمراه شي کنه نو هغه ول قرآن او حدیث باندې راګرځي صحابه باندې راګرځي نو تاسو نو چې دا دومره جلیل القدر صحابه او په دې کې نظریات ورکړي دي حدیث موجود دي مفتی مونږ شاکر په کم جرأت د دې نه انکار کوي مفتی صاحب خو چې یاره ماته جواب د قرآن نه حدیث نه ځکه حدیث خو هغه سم نه مني بسم الله الرحمن الرحیم مفتی منیر شاکر هغه وایي چې د قبر عذاب نشته او په قبر کې نه ماران شته نه لړمان شته او نو قبر ته د دوزخ نه کړکې راکېږي او نو ورته د جنت نه کړکې راکېږي بلکې چې انسان مړ شي او قبر کې کېږي دا خاور کېږي او ختمېږي په همدې موضوع باندې غواړم استاد محترم محمد یاسین احمدي د مفتی منیر شاکر دغه خبرې ته ځواب ورکړي احمدي صاحب مفتی منیر شاکر په دې خبرو کې په حق دی که د نورو په څیر باندې پکې دی کې هم خطاوت دی او ناحق دی ستاسو ځواب څه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا عقیده خو د معتزله وه اول ځل او د نبی علیه السلام نه نیولې تر د اوس وخته پورې څومره امت چې کوم دی ټول په دې باندې اتفاق یعنی اجماع د امت ته په دې باندې چې قبر عذاب شته دی بیا په دې باندې ډېرو علماو کتابونه لیکلي لکه ابن قیم الجوزي کتاب الروح لیکلی امام قرطبي تذکره لیکلی ده ابن تیمیه کتابونه لیکلي نور ډېرو علماو کتابونه لیکلي نو بیا تقریبا متواتر حدیث په دې باندې شته دی یو حدیث نه دوه نه درې نه یعنی په سلګونو حدیث په دې قبر په عذاب باندې شته نبی علیه السلام نه روایت شوي دي نو متواتر حدیث کوم دي دا واجب دي دا عقیده په موږ باندې واجب ده چې موږ تاسو ټول ومنو یعنی متواتر احادیث نه انکار کول چې کوم دا د اسلام کار نه دی مسلمانانو کار نه دی بالکل د ابن قیم الجوزي چې کوم دی هغه د ډیرو علماو اقوال نقل کړي دي په دې باره کې یعنی هغه دام نقل کړي دي چې تقریبا 90 صحابهونه دغه احادیث نقل شوي دي یعنی که څوک د قبر عذاب نه مني دا د معنا چې 90 صحابه باندې رد کوي 90 او جلیل القدر صحابه نه روایت شوي دي بالکل بیا هغه یو عنوان ورکړی وي الرد على الملاحده چې هو زنديقيه وی رد په ملحدینو باندې او زنديقینو باندې چې هغه د قبر عذاب هم نه مني او باس بعد الموت هم نه مني ابو احمدي صاحب بخنه غواړم دغه د تاسو خبره لکټ کومه دا دلیل خبره خلو مفتی منیر شاکر خو اسیم احادیث تر یو حد ډیر نه مانی 80% پورې احادیث دا نه مانی خو د په خپل باندې کله کله و چې زه منم خو یو نیم حدیث منم د قران نه د کم جواب شته په قران کې آیتونه شته یو مجمل آیتونه دي او د هغه تشریح به صحابه کړی ده قران کې الله پاک فرمایي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر بخامه خبر خلکو ته منګه د لوی عذاب نه ماسیوا نور عذاب وسکو کم عذاب نو عبد الله ابن عباس نه فرمایي ودینه مراد د قبر عذاب نه ځکه عبد الله ابن عباس نبی علیہ السلام دعا کړې چې الله پاک د قران علم ورته ورکړي بالکل دلته من ټکه راغله د علماء په خبره باندې کوي نو من د تبعیض لپاره دی یعنی بعضی عذاب د دنیا کې او بعضی کوم دی په قبر کې د عالم برزخ ویل شي او نو د په حقیقت باندې څوک نه بګي خو قران کې الله پاک د خوب مثال ورکړی دی لکه سړی چې ود شي لکه هغه اکثره د سیاقلی دلیل ذکر کوي کنه چې څنګه دا موږ تخکاری سړی مړ پرو د هیڅ خبر هم نشته نو قران کې الله پاک د خوب مثال ورکړي سړی ود د ستا په مخ کې تور څنګه کې ناس دي هغه په دې خوب کې د کمر نه راغورځي هغه په دې خوب کې وژل کېږي نو دې اثر ګورال ته په وجود باندې هغه وجود باندې کله کله خولیم راشي خو نور سړی ورته موږ تاسو ورته نه بګو دا په کوم حالت کې نو دا رقم د مړي حالت هم دی او د قبر د عذاب حالت بالکل یو عالم د ابن قیم الجوزي په نوم باندې نو هغه کتاب لیکلی په دې باندې کتاب الروح نو هغه په دې کې ډېره ښکلې موضوع او تشریح دا کړې بیا اووم بحث یې دا راخیستی دی چې الرد على الملاحده والزنديقيه په ملحدینو او زنديقانو باندې رد ځکه هغوی بس بعد الموت نه مني او قبر عذاب نه مني نو بیا په هغې کې دا شی هم راخیستی دی هغه چې بعضې معتزله چې کوم دي هغوی مثل د دې نه منکر شوي دي دا د معتزله عقیده ده او د کرامیه عقیده ده نو بیا هغه ویل دو فرق سره نور نشته دی یعنی د ملحدینو او زنديقینو سره تشبیه کړي دي خو هغه نور فرق د دې خلکو نشته صرف فرق دا دی چې ملحدین چې کوم دی هغه قیامت کې راپاسېده نه مني او دوی صرف قیامت کې راپاسېده مني صرف دې دنیا کې د قبر عذاب نه مني ها دغه فرق دی دغه فرق دی نور ډیر فرق نشته سره احمدي سي منیر شاکر وای چې زه دغه کم څه چیز د کم د بل مولا خبره نه تعقیب وای دا هر څه زما خپل دی کنه خو ډېرې خبرې به د چې هغه د پرویزي عقیدې او د دې مسایلو څخه راغستې دغه عقیده به د کوم ځای څخه راغستې دغه عقیده خپله لکه هغه خو دا دغه لیکلی چې دا په دې امت کې د ملحدي دغه معتزله عقیده وه معتزله او کرامیه عقیده وه او د اکثره خبرې چې کوم دي ما معتزله ته ورته دي او بل د قبر عذاب چې کوم دی دا اوسني ساینس هم تایید کړی ځکه نبی علیه السلام هلته فرمایي وي د قبر عذاب چې کوم دی دا پیران او انسانان یې نه اوري
نو ټول مخلوق یې اوري الا ثقلین لفظ راغلی کنه دا پیران انسانان دا نه اوري نو ټول مخلوق یې اوري دلته نبی علیه السلام یو ساینسي موضوع ته اشاره کړې ده هغه دا چې شلو نه نیولې تر 60,000 پورې هرتز ورته عربي کې څه خبره د فزیک علما په دې باندې پوهیږي نو شلو نه نیولې تر 60,000 پورې هرتز دا غږ بنګ اورو بیا دې چې کله جګ شي ام موږ نه اورو چې ټیټ شي ام موږ نه اورو یعنی ډیر تیز غږ هم د انسان او انسان یې نشي اورېدلی نبي رسول الله فرمایي وي ما به د الله نه غوښتنه کړې وه خو یېرېږم خلک به بیا دا مړي پرېږدي مړي به نه ښخوي ما به الله ته ویلي وي چې الله پاک دې خلکو ته دا غږ واوروه نو دلته د حیوانات چې کوم دي اوسني ساینس ثابته کړې ده چې حیوانات د اووه نه نیولي اووه هرتزه نه تر د 1 هرتزه پورې هم دا غږ اوري او دلته نبی علیه السلام هم فرمایلی دي چې حیوانات غږ اوري نو نبی علیه السلام هغه یو نیم زر کاله مخکې دې مسلې ته اشاره کړې نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیا کپام دي بعضې حیوانات داسې په هدیره کې چې ته پرېږدي که نه یو د موټ تښتي منډه وکړي او بعضې زه تا ته وایم لکه بیا زه تا ته د قبر د عذاب اسباب کومه سببونه مې الله به قبر عذاب ورکړي خلکو ته دا اخري برخه کو اخري دغه کې نو دې کې یو حیوان ته راونیسه او داسې یو پوخ سودخور چې هغه یقیني سودخور یو ټول عمر سود کړی یا یو پوخ ګناهګار یا یو مرتدي که نه هغه قبر سره یو څو ورځې وتړه نو ده باندې خامخا د حیوان کلمې خرابېږي د ستوني ورباندې لګي د یېرې نه دا ولې یېرېږي دا هلته عذاب اوري که نه دا قبر عذاب اوري د قبر عذاب اوري لکه دا موږ خپل هم لیدلي دي ډېر داسې قبرونو سره حیوانات دغه کېږي یو د مو تښتي قبر نه احمدي صاحب منیر شاکر وایي چې الله تعالی خو عادل دی عادل خوښوي که نه و یو کس 1000 کاله وړاندې مړ شوی دی او یو کس 1000 کاله وروسته مړ کېږي که نه او یو 100 کاله وروسته ورپسې به طور مثال وایي قیامت راځي نو یو کس 1000 کاله په قبر کې وایي د هغې په اصطلاح غربولې خوړلي دي او دا بل کس چې ورپسې 1000 کاله وروسته مړ دی پسې 100 کاله وروسته قیامت راځي وایي د 100 کال والا لږ عذاب ولید او د 0 کالو والا د دې نه ډېرو کلونو والا چې د ډېر عذاب ولید نو وایي دلته خو الله تعالی وایي عادل دی نو ولې د یو کس چې د ډېر عذاب ولید بل لږ ولید دې خبرې ته څنګه ځواب ورکولی شي نبي کریم علیه الصلاة والسلام خپله مفتي صاحب خو هر ځای کې په خپل عقل باندې فیصله کوي که نه خو دلته نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته خو الله پاک د دې دنیا علمونه ورکړي او د افق علمونه ورکړي ورته د اسمانونو نه بر علمونه ورکړي لکه زه چېرته یم چې اسلام کې چې کوم دی ټول ساینسي موضوعات شته دي ساینس ته اشاره کړې نبي علیه السلام بالکل دلته چې کوم دی د دې دنیا کې چې کوم وخت دی او دا زمان دی که نه نو دې نه اپله لکه شمسي نظام نه موږ وځو په افق کې شو بره د اسمانونو نه شو بیا دلته زمان تغییر کوي وخت دا کوي لکه مثلا دې طرف ته یو دغه دی لکه اوسني ساینس هم ثابته کړې که نه دې طرف ته یو دروازه شته دی الثقب الاسود ورته وایي دې دروازې ته که پام دی دې ته چې ورشي یا دې نه بره چې لاړ شي که نه نو هلته که یو سړي باندې یو میاشت تېره شي نو دلته موږ باندې میلیونونه کاله تېر شي دا زمان تغییر کوي دې باندې لکه نبي اسلام دې موضوع ته اشاره کړې ده هغه اشاره دا کړې کله چې نبي اسلام معراج ته خوته نو چې کله هلته نبي اسلام 13 کاله تېر کړل خو چې کله راکېوته بېرته نو هغه د کور دروازې زنځیر چې کوم هغه هماغسې خوځېده دا ولې دا دلته زمانه ولیاړه وه زمانه ودرېږي نه خو هغه په کلاره کېږي بیخي هغه سلو موشم ته رسي دلته هغه وخت ولیاړو وخت الله ورته ودرولی نو چې کله وخت ودرېږي دا سرعت چې کوم دی دا ودرېږي سرعت چې ودرېږي نو دا زنځیر چې ده خلاص کړی هم دا دېس ته راغلی هم دلته ولیاړو دی بره لاړه 13 کاله پورې ځای په ځای هر څه جام لکه یو ویډیو ته سلو موشن کې بس ودرېږي دا ټیک ټاکران دي کې ډېر به پوهېږي دا ویډیوګانې هغه باندې 13 کاله هلته تېر شو خو چې هلته بېرته راغله هغه زمانه بېرته شروع شوه چې شروع شوه بېرته هماغه زنځیر وخوځېدو یعنې هغې پورې داسې ولیاړو نو ګوره دلته نبي علیه السلام باندې 13 کاله تېر شو بره او موږ باندې هماغه وخت نو دا خو د الله پاک علمونه دي د الله پاک قدرتونه دي عالم برزخ همدې ته ویل کېږي چې موږ تاسو باندې دلته لکونه میلیونه کاله به تېر شوي هلته په یو انسان باندې یو کال تېر شوی یو میاشت به ورباندې تېره شوي لکه موږ او تاسو یو بعضې یو حدیث کې ما لیدلي یو کس به هغه به مړ شي صرف د غسل ورکولو وخت پورې به د باندې 1500 کاله تېر شوي دومره به دا زمانه ورته الله پاک اوږده کړي نه د الله پاک کار دی کولی شي نو یو سړی که میلیونه کاله مخکې تېر شوی او یو سړی اوس مړ شي که نه نو الله کولی شي دواړو ته زمانه یو شانتې راولي لکه غالبا داسې نبي علیه السلام یو حدیث زما د سترګو تېر شوی دقیق شوی ورته نه یم خو د سترګو څخه مې تېر شوی چې اخر وخت کې به دا وخت به ډېر زیات لنډ شي لکه جمعه به ډېره داسې کمه شي نبي فرمایي یتقارب الزمان یعنې دې سره چې وخت د کله دا د زمان چټکتیا پیدا کړي دلته وخت ورسره کمیږي اوس هم وایي خلک وایي دا کال داسې زر تېرېږي میاشت به جمعې کار ته شي جمعه به د ورځ کار ته شي او ورځ به دوړمه بېنار ورته وي احمدي صاحب ډېره زیات کوم اسباب دي چې یو انسان هغه اعمال یا هغه کړنې یا هغه خطاګانې په دنیا کې وکړي الله تعالی ورته بیا د قبر عذاب ورکوي ما چې خپله سوچ کړی که نه دې خو علماو ډېر زیات اسباب رادا کړي خپله نبي علیه السلام اسباب بیان کړي دي په حدیثو کې
چې دا کار څوک کوي الله قبر عذاب ورکړي دا کار خو ما خپل سوچ کړی کنه نو انسان ته چې ضرر رسی کغه بار طریقه باندې کنه نو د تعالی باندې قبر عذاب ورکړي نو څو بیا رزو ما یو د قبر عذاب چې الله پاک ورکړي دا چغل خوري باندې ورکړي چې دا یو خبره بل ته وړي بل خبره بل ته وړي په دې باندې الله پاک قبر عذاب یو دا چې شومیتاز نو څوک ځان نه ساتي دې باندې الله قبر عذاب ورکړي یو دا څوک سود خوري سود خور سړي ته الله پاک د قبر عذاب ورکړي یو دا چې یو سړی بهتان تړي په بل مسلمان مې بهتان تړي د تعالی پاک د قبر عذاب ورکړي یو دا چې یو سړی قران وی بیرته ور باندې عمل نه کوي نو د تعالی پاک د قبر عذاب ورکړي شپې د نو د شو د ورځ ور باندې عمل نه کوي د تعالی پاک د قبر عذاب ورکړي یو دا چې یو سړی د یتیم مال خوري یتیم مال څوخري د تعالی پاک د قبر عذاب خامخا ورکړي یو دا چې نبی رسول الله لکه حدیث کې دا خو ماته لنډ راواخیسته هغه څوک چې هغه خطابت کوي خلکو د مصلی کوي مصلی کې خپل ور باندې عمل نه کوي او نو قیامت کې به دا عذاب چې دا شونډې به ځان نه غوسي په قیامت کې او په قبر کې قبر کې نه د قبر کې به دا عذابي نو د تعالی پاک دا عذاب ورکړي یو دا زناکار ښځه او زناکار سړی د ته الله پاک د قبر عذاب ورکړي یو دا چې شارب الخمر دا شراب څوسکي یو دا چې زکات څوک نه ورکړي د الله پاک د قبر عذاب ورکړي یو دا لیواتت ته لوتی سړی عبد الله ابن عباس فرمایي تاسو لوتی سړی روز پړې هغه نه قبر کې الله خنزیر جوړي نو چې دا دومره جلیل القدر صحابه او په دې کې نظریات ورکړي دي حدیث موجود دي مفتی مونږ شاکر په کم جرأت د دې نه انکار کوي دا خو داسې کار دی که نه چې بعضې وخت کې یو سړی یو شي ته سپک وګوري بیا الله پاک ته نه هدایت اخلي لکه بلعام بن باغوت په نوم باندې یو عالم تېر شوی 12000 شاګردان یې بني اسرایلو کې نو بیا الله پاک ورنه سپی جوړ کړی د اخر واقعه نو قرآن کې الله فرمایي ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث که نه ځکه هغه چې کله د عالم مثال الله پاک د سپي سره ورکړی دی ولې ورکړی دی ځکه سپي کې یو دا دغه د سپی کړی لیونی شي که نه هغه اول خپل بالدار خوري ځکه هغه ورسره نږدې خپل بالدار مې راګرځي نو عالم کې دا کار دی چې عالم چې کله ګمراه شي کنه نو هغه اول قران او حدیث باندې راګرځي صحابه باندې راګرځي نو تاسو دا دغه ګوري کوم عالم چې کله ګمراه شي نو هغه خامخا یا به صحابي پسې لګیدلی یا به قران پسې لګیدلی یا به حدیث پسې لګیدلی هغه د خلینو مکلم د سوانو چې هندو د سکارو کو هغه د خلینو مکلم د خبر روانو چې یو باطل توفی باندې رد وکي نه هغه به ټول پریخي پامني قران او دې حدیث داخل کې به بس په خپل بالدار باندې مفتی صاحب اول د مولانو څخه شروع کړي و بیا تابعین صحابه او تابعین د حدیث ته اوس قران ته راغی ګوره د یو تقریر کې هم د سوانو لري چې به د چا باندې رد کړي چې خلک ورسره مدد وکړي بلکې ټول کې ډیر شي نه موږ د ګورو ډیر شي نه یعنی حتی په ټول دنیا کې نن سبا کنه عامه دنیا کې نه ودونه شروع دي کلم په هغه باندې رد ونه شو یعنی ډیر د ګناهونه شروع دي چې ورسره ورته حق حیران پاتې شي خو هغه باندې رد ونه کوره دي ګورنه په قران باندې حدیث باندې نو ځکه حالت قران کې الله په اشاره کړي سپي سره مثال ورکړي او سپي مطلب دا چې هغه کله لیونه چې خپل بالدار خپل ډیر زیاته مننه کوم احمدي ډیر مننه